زمانو مشمت الله دی، زه د پنځپیر یونین کونسل سابقه ناظم او موجوده ډیزرټک ممبر یم. دا کلی چې دی دا په اتو خیلو باندې مشتمل دی چې دې کې مین حجره چې ده یا مین خیل چې دی هغه بل لوري دی چې هغه کې جام مسجد هم دی او زمونږ د ټولې کلي حجره هم بل لوري حجره ده. دلته څه مسله راځي نو هغه موږ په هغې کې حل کوو. دا په اتو خیلو باندې مشتمل دی. مین مدرسه دی کې مولانا طاهر صاحب الله دې پرې رحمتونه ولیږي د هغې مدرسه ده. هغه وفات شوی دی خو نن که کلی روښانه دی د هغې د وجې دی. د هغه پرځن مولانا طیب طاهري اوس موجوده د مدرسې مشر هم دی، د اشاعتو مشر دی او زموږ د ټول مسلمانانو مشر دی، خصوصا زموږ د کلي مشر دی. باقي واړه مدرسې په دې کې شته چې په هغې کې ایپس کېږي. زموږ واړه چې دی نو شکر الحمدلله په دې باندې ډېر موږ فخر کوو چې زموږ واړه چې دی نو اوس ایپس کوي، قرآنونه وایي او لکه هغه خبره پکې نشته چې لکه نورو کلو کې یا نورو ضلعو کې کم دی لکه چرسه پوډر نن سبا دا غټه راوتې ده آیس. نو شکر الحمدلله د دې مدرسو د مسجدونو د وجې زموږ بچي ډېر بچ دي. آبادي خو چې زمونږ ډېره زیاته تقریبا 15,000 آبادي به زه کوي چې دا زمونږ تقریبا زمونږ د یونین کونسل په 10 کلو مشتمل دی. پنجپیرو، دره، کالا، خورو، میاں ډیره، جمال آباد، اسماعیل آباد، جنید، چونترو، شلخې دا تقریبا 10 کلي دي او دا تقریبا د کړي خوانواله دا صوابه سره لګېدلې پوله ده، دې په بامخیلو سره لګېدلې پوله ده او دې په چې ده نو کیم سره لګېدلې پوله ده. هم زمونږ او په زمونږ د یونین کونسل په سلور ویلیج کونسل باندې مشتمل دي. زمونږ سکولونه خو دې شکر الحمدلله زمونږ په کلي کې چې دی. زه به د یونین کونسل خبره په دې کوم چې زه د یونین کونسل مشر یم، صرف د پنجپیر مشر نه یم. نو زه به د یونین کونسل خبره کوم. زمونږ په یونین کونسل کې شکر الحمدلله د جنکو سکولونه شته، د هلکانو شته، د آی شته دی، پرایمري شته دی، میډل شته دی، تر دې پورې چې آی سیکنډري هم شته. او شکر الحمدلله فضلي صاحب له د الله ډېر عمر کې برکت واچوي چې هغه زمونږ په دې یونین کونسل باندې یو خصوصي احسان کړی دی چې موږ له د جنکو ډګري کالج راکړی دی. مکوړه کېده دا مارجه کې جوړ کړه مخه به کېده او دا کرکټ مارکیټ اوس راغلی زموږ وخت کې دغه ډول به باندې کبډي به کېده نه شګو کې دا کا ټول شګي دا مارکیټونه دی نه دا ټول جوړ شي چې به لا به کې پنجپیر کلی چې دی نو دا ډېر یو ښکلی کلی دی او د پنجپیر د کلي ډېر زیات خصوصیات دي. که موږ وګورو نو په پنجپیر کلي کې د تعلیم یافته خلکو ریشو ډېره زیاته سیوا ده بنسبت که موږ د نورو چاپېره کلیو ته وګورو هلته هم د ایجوکیشن ریشو سیوا ده خو زموږ په کلي کې د ایجوکیشن ریشو ډېره سیوا ده. د دې یو وجه دا ده چې زموږ د پنجپیر کلي جیدات کم دی نو چونکې د جیدات هغه آمدن د هر چا نشته نو په دې وجه خلکو تعلیم د خپل وس مطابق کړی دی او ځان له مطلې جابونه ښکلي ښکلي کتلي دي کاروبارونه او هغې کې په دغسې انوالو شوي دي.
پنځپیر د دې نوم باره کې روایت دا دی چې یو 15 پیران راغلي وو او زمونږ په دې بره غر باندې څه وخت دپاره سټې کړی وو او د دغې نه بیا یو پنځپیر نوم بیا خلکو بدلی راکړه. پنځپیر کلی خو جي زه خو به دا ووایم چې د ډسټرکټ صوابی د سر تاج دی یا زما په نسبت دی یا د عوامو په نسبت خو زه وینم جي چې د پنځپیر تاج په دې باندې یادېږي چې دې کې درس قرآن دی او دې نه خلک چې دی نو هغوی مستفید کېږي د مسلمانۍ په لحاظ د ایمان په لحاظ د هغوی ترقی کېږي. زما محمد فیضان نوم دی د پنځپیر کلي د مال بدلولو سره تعلق ساتم. زمونږ کلی پنځپیر خو الحمدلله لکه یو تاریخي کلی دی بلکې مطلب د دین په لحاظ سره خاص کر جوړه دی چې ټول نه زیات پهچان او مشهورتیا چې کوم نه د دین په لحاظ سره ده. د دین نه علاوه دغې چې کوم دی موږ سره لکه باقي د پاکستان ښه مطلب زمونږ که د آرمي شو که سیوینې دا شي نور هم لکه ډېر غټ غټ خلک په زموږ کې پاتې شوی دی. موږ چې موجوده کوم ځای کې ناست یو دا تقریبا 1930 1925 نه دا بیټک آباد دی په دې چوک کمال خیلو کې اوس تاسو ناستئ. دا یو مطلب زړه محله ده د دې پنځپیر آبادېدو سره دا بیټک تقریبا دغه شوی دی که نه لکه هغې نه بلیډ شوی خو لکه ډېر زوړ بیټک دی. شعر دی چې څومره په ګرانه پیدا کړم په اسانه روک شي، څومره په ګرانه پیدا کړم په اسانه روک شي، څوک چې وم یار کړمه تورنې په اسلمانه روک شي. او زما د زړه کور ته جانانه پیچوخم لارې دي، زما د زړه کور ته جانانه پیچوخم لارې دي، څوک چې په دې لارو راځي هغه له ځانه روک شي. او استا کې سب بلا یارانو په نیسای کې روک شو، استا کې سب بلا یارانو په نیسای کې روک شو. او خپل تور تیاره کې له انسانه روک شي. او سام د رقیب کې غلبه شي چې رقیب وویني، سام د رقیب کې غلبه شي چې رقیب وویني. لکه پیرې مې یار د سترګو په خوانه روک شي.